سلامونه وخت مو په خیر د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ نن په رسمي توګه د دواړو هیوادونو د چارواکو له لورې پرانیستل شوه. د هرات خواف پټلۍ 255 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان چارواکي وایي د ایران له لارې د وارداتي توکو کلنی ارزښت 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي او د دې پروژې پرانیستو سره به دا اندازه نوره هم ډیره شي. د چارواکو په وینا دغه ریل پټلۍ به د سیمې ثبات او پرمختګ کې هم مرسته وکړي. ننګرهار کې د 88 میلیونو افغانیو په لګښت د یو سړک د جوړېدو کار پیل شو. د 3.5 کیلومتره په اوږدوالي دا کانکریټي سړک د بهسودو ولسوالۍ په نجم الدین اخندزاده کلي کې جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د سړک په اوږدوالي به 10 پلچکونه او د 1300 متره په اوږدوالي یو استنادي دیوال هم جوړ شي. د سیمې خلک وایي د یاد فرعي سړک په جوړېدو سره به دغه سیمې د خلکو ډیری ستونزې حل شي. په خوست کې د اوبو د 9 بندونو د جوړولو کار پیل شو. دغه بندونه د خوست په مرکز او 5 ولسوالیو تڼیو، ځاځي میدان، ګوربز، باک او اسماعیل خیلو کې جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې بندونو په جوړولو 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او 4,1500 متره مکعب اوبه به ذخیره کړي. په افغانستان کې د جلغوزیو حاصلات 12 سلنه زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي دي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزیو حاصل 23,000 ټنه و. د جلغوزیو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. میدان وردګو کې د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د کچالو 9 زیرمتونونه جوړ شول. ځایي چارواکي وایي یاد زیرمتونونه هر یوې د څه باندې 12 مټریکه ټنه کچالو د ساتنې وړتیا لري چې په استفادې سره یې بزګران کولی شي د کال سلګونه مټریک ټنه کچالو زیرمه او په مناسب وخت کې یې بازار ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په برخه کې 1.6 میلیارډ افغانۍ نوې پانګونه شوې چې ورسره کابو 4,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه پانګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې په 20 بېلابېلو کاني سیمو کې شوې ده. د کانونو وزارت زیاتوي چې له دې لارې هر کال کابو 400 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولیږي. په افغانستان کې د پنبې حاصلات 60 سلنه زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د پنبې د تولید کچه 52,450 ټنه وه، خو په روان کال کې 73,119 ټنو ته رسیدلې ده. د کرنې وزارت په افغانستان کې پر وخت ورښتونه او مناسبې هوا ترڅنګ د کرنې وزارت تخنیکي او ترویجي مرستې او سلا مشورې د پنبې د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لاملونه ښیي. په دایکنډي کې یو ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړیږي. دلزیر د انجونو منځني ښوونځي دغه ودانۍ د څه باندې 140,000 امریکایي ډالرو په مجموعي لګښت جوړیږي چې 8 درسي خونې، 4 اداري خونې، د احاطې دیوال، د څښاک اوبو څاه، میز او څوکۍ او نورې اړینې اسانتیاوې به ولري.